بسم الله الرحمن الرحیم. د هیسټوریکل بوکس تاریخي بوکس کې موږ اکثر کتابونه ریویو کوو. موږ ملګرو دا چینل جوړ کړی دی چې د خپل ادب د یوټیوب یا د ارټیفیشل انټیلیجنس یا د خپل اتلان چې دي د دې جدید عصر دا کم جدید جریان چې دی د دې برخه کو. نو په دغه کې ما و ارسلان دغه ارسلان خان دی. ما و ارسلان خان د سهیلي پښتونخوا د اتلانو شهیدانو غازیانو په هکله باندې ویډیوګانې له تاسو سره شیر کړي وې. نن ارسلا خان دا راته ویلی چې نن پر میرویس نیکه باندې ویډیو کوو. نو میرویس نیکه څوک و؟ شاه محمود، شاه اشرف اور یا شاه محمود وتک یا اشرف وتک دواړه یو نومان دي. ګورګین څوک و؟ دغه ولو نادر افشار څوک و؟ ګورګین افغانستان ته راغلی اوسه کول او میرویس نیکه جرګې وکړي او له ده سره یې څنګه جنګ وکړي او ده ته یې څنګه شکست ورکړي. بیا شاه محمود و شاه اشرف تر ایران پورې خپله دغه د وتک امپراتوري چې وه دغه بادشاهت چې و دا یې اوږد کړي تر هغه ځایه ورسوئ. بیا د نادر افشار چې و هغه د افشاري سلطنت جوړ کړي، هغه د ایران یو قومندان و، څنګه یا دغه مخته بوته. نو ارسلان خان اول وار پر میرویس نیکه باندې یوه دلچسپه خبر به تاسو ته وکړم چې ارواښاد نصیر احمد احمدي د نیکه ناول لیکلی دی، ډېر په زړه پورې دی. هغه پر میرویس نیکه باندې دی کې ملګري مطالعه کې سټډي کې. نو د میرویس نیکه ټیکټیکس سیاست او د میرویس نیکه څنګه ګورګین خلاف جنگ وکړي، څنګه سیاسي حکمت عملي خپله کړه، هغه که تاسو وګورئ په هغه باندې تاسو ډېر ښه زده کولی شئ. جی ارسلان خان بسم الله الرحمن الرحیم. اول زه دا ویل غواړم چې میرویس نیکه ناول له 1493 یې واخلئ تر 1515 پورې ژوند کړی ولو. ده د ګورګین د حکومت خلاف جنګ کړی ولو، جرګې په کندهار کې کړګې ولې او هغو ته شکست ورکړی ولو. بیا د کندهار ټول واک په خپل لاس کې اخیستی ولو. بیا د میرویس نیکه یو ګای کړی دی، وایي چې مونږ خپل سرونه ترې قربان کړ خو غلامي مې نه ومنله. جی زبردست. بیا وروسته چې راځي د ده دوه زویان ولو، یو شاه محمود و یو شاه اشرف ولو. شاه محمود یې مشر زوی و او اشرف یې دویم زوی ولو. بله وخت راځي د نادر افشار ولو چې د ایران یو کمانډر ولو. هغه څه ولی له شاه اشرف ته یې مړه کړی ولو، د هغه قتل یې کړی ولو. راځو اوله وار پر وګایټ پر شاه محمود باندې. شاه محمود چې رالو د دوی وی شاه اشرف ولو دواړه لاس سره یو کړلو، دواړه په ګډۍ سره ډېر تر ایرانه پورې مځکه قبضه کړله. هغه مځکه چې قبضه کړله په 1922 کې د ایران خلکو نیولو. بیا کله شاه محمود موټ شلو، بیا شاه اشرف رالو. شاه اشرف نه ولو، هغه د ایران له نادر افشار سره جنګ وکړي، مطلب غذا یې ورسره وکړله او په یوه غذا کې داسې کله ماته وخوړه د اخري غذا هم وله. ده بیا هم د تښتېدلو هڅه وکړه چې زه به وتښتېږم، خو دونې موقع نه شو ورولوه او نادر افشار څه ولو د یې مړ کړی او د یې په ایران په افغانستان په ایران مطلب د بلوچستان په دوه علاقو کې د افشاري سلطنت کښېږدی. په د دوی د سلطنت ختم کېدو تاریخ چې دی هغه دغه 1900 درس دی. ارسلان خان ته په دې متفق یې چې میرویس نیکه چې دی دا د پښتنو بابا دی. ولې د پښتنو بابا؟ ولې چې دا د پښتنو دپاره ډېر ښه کارونه کړي ولو. او دا اوله وار چې و مطلب پخوا ایرانیان ډېر زورور و، اصفهان ورته یایي، هغه دومره زورور و چې چا شکست نه سو ورکولی. میرویس خان نیکه راغلی اوله وار یې جرګې وکړې. ګورګین چې و ګورګین دا د پوج مشر و. د کم پوج؟ دغه د اصفهان امپراتوري چې وه، کم پرشین ډاینسټي چې وه په انګریزي کې موږ ته یایو، دا د اسپانوي کم امپراتوري چې وه دې ته مکمل شکست ورکوي. دغه شکست یې ورکوي. نو بیا د ده زویان چې و کندهار تر ایرانه پورې دا مځکې ګردې ونیولې. مثال کې بیا دا بهترینه جنګونه قبضې وکړې. د ده زوی بیا اشرف دغه چې و شاه اشرف چې و، شاه اشرف غریب ډېر کمزور شو. څه مسایل و چې شاه اشرف شکست وخوړی؟ خو دا و چې نادر شاه چې و شکست ورکړو. بل
نور څه مسایلو یو د دوی چې خپله تقریبا کلي یا ښار داسې علاقې شي وګوري په هغه کې یو د ده مذهبي مسایلو یو کورني مسایل او کله میرویس نیکه ته د پښتنو بابا په دا وجه ویل کېږي چې یو د ده د نرتوبي مثال څنګه چې ته وګورې هغه ټیم کې پرشین امپایر ته سوپر پاور ویل کېدلو چا نه سو ماتولی خو ده مات کلی ډېره زیاته مننه دا زموږ ارسلا خان و چې تاسو ته یې د میرویس نیکه په حواله باندې دغه نظر وړاندې کوي تاسو که په دې نوره مطالعه کول غواړئ نو د نصیر احمد احمدي ناول چې دی تاریخي ناول دی ډېر په زړه پورې ناول دی دا خامخا ولولئ او په دې باندې موږ د دې کتاب ریویو هم اخیستې ده د دې تاریخي ناول ریویو موږ هم اخیستې ده تاسو یې زموږ پر چینل باندې دا کتای سئ فلحاله دومره په مخه مشه خدای مو خوشحاله ساته